امام شافعي رحمه الله هم په مذهب د اهل الحديث باندې وو. امام نووي رحمه الله د امام شافعي رحمه الله په ترجمه کې فرمایي چې امام شافعي رحمه الله عراق ته سفر کړی او د علم د حاصلولو دپاره او علم الحديث نشر کړو او د اهل الحديث مذهب یې هلته قایم کړ. تهذیب الاسماء واللغات کې دا خبره لیکلې ده چې امام شافعي رحمه الله د اهل الحديث مذهب دا نشر کړ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ثم ان الشافعي اخذ عن مالك ثم كتب كتب اهل العراق واخذ مذاهب اهل الحديث واختار لنفسه. امام شافعي رحمه الله مبارک فرمایي وی بیا د امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله نه علم حاصل کړو او بیا کتابونه د عراق ولیکل، هلته کتابونه ولیکل او بیا مذهب د اهل الحديث راواخیسته او هغه مختاره کړه د خپل ځان دپاره. تاسو ګورئ واخذ مذاهب اهل الحديث واختار لنفسه، دغه راواخیسته او د خپل ځان دپاره غوره کړه. نو څه مطلب شو؟ اهل الحديث شو که نه؟ دا خلق چې دا کوم خبره کوي دا صحیح دي که غلطي دي؟ بالکل غلطي دي. دا خو غریبانان خپل تاریخ نه دی کتلی او د یو نه اورېدلي دي، د یو بدعتي نه اورېدلي دي، د بل بدعتي نه اورېدلي دي چې دی د یو نیم سل کاله نه مخکې نه و. تاسو نه وئ، تاسو نه وئ او موږ وو، زمونږ ډله او مذهب وو، تاسو نه وئ. حنفیت، شافعیت وغیره دا نه و، دا ډلې فرقې او اهل الحديث موجود د اهل الحديث مذهب داو. امام احمد رحمه الله دا هم د اهل الحديث امام دی. دا مخکې قول، دا قول منهاج السنه کې امام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی. امام احمد رحمه الله دا هم د اهل الحديث امام، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره په منهاج السنه کې لیکلی ده چې واما الامام احمد فكان على مذهب اهل الحديث. هر چې امام احمد ده دا په مذهب د اهل الحديث باندې و او دې دا چا نه راغستی. اخذ عن ابن عيينه، وی د مذهب د ابن عيينه رحمه الله نه سفيان بن عيينه نه یاد کړی دی. وابن عيينه عن عمرو بن دينار، او ابن عيينه دا مذهب د اهل الحديث دا د عمرو بن دینار نه نقل کړی دی او دا یې ترېنه یاد کړی دی. او عمرو بن دینار د چا یاد کړی؟ عن ابن عباس رضی الله عنه وابن عمر، ابن عباس او ابن عمر رضی الله عنه نه هغې دا نقل کړی دی. او هغې د چا نه نقل کړی دی؟ ابن عباس او ابن عمر دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. نو زمونږ د مذهب سند ثابت شي او ستاسو د مذهب سند نشته دی. که دا خبره دیوبندیان کوي چې ستاسو سند موږ ته وښایه او ستا مثال تاسو تاریخ وښایي، زمونږ دغه تاریخ دی او دغه سند دی چې زمونږ دا مذهب امام احمد رحمه الله د سفیان ابن عیینه نه نقل کړی دی او هغې به عمرو بن دینار نه او هغې بیا د ابن عباس او د ابن عمر او هغې بیا د نبي صلی الله علیه وسلم نه. دا یو سند نه دی. هر خبره کې انشاءالله موږ ته سند ښیو. څومره احادیث چې زمونږ سره د ټولو سندونه موږ سره شته. نو اصحاب الحدیث د دې دغه سند دی. امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی په کوم ځای کې؟ منهاج السنه کې. منهاج السنه ډېر ښکلی کتاب دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، که چېرته م وس کېدو به یې واخلئ. نو امام احمد رحمه الله دا اهل الحديث ګوره څلور واړو امامانو اقوال مونږ ذکر کړه چې دا څه اهل الحديث. او د امام احمد رحمه الله نه د تقلید سخت منع نقل چې تقلید اصله شته نه، تقلید اصله په اسلام کې نشته دی. زما تقلیدونه وایي مه کوئ. امام احمد رحمه الله فرمایي لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعية وخذ من حيث أخذوا. تاسو زما تقلید هم مکوئ،
تاسو د امام مالک تقلید هم مکوئ او تاسو د ثوري تقلید هم مکوئ او د اوزاعي تقلید هم مکوئ. د کوم ځای نه خبره راخلی هغې چې د کوم ځای نه راغستې هغې د کوم ځای نه راغستې قرآن حدیث نه، نو تاسو هم د قرآن حدیث نه راغلی. دا صریح روایت دی د امام احمد رحمه الله نه صحیح ثابت دی. امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې دا ذکر کړی دی. ابو داود رحمه الله فرمایي د ابو داود سجستانی محدث چې کوم د سنن ابي داود والا دی، دا فرمایي ما امام احمد رحمه الله ته ویل دا د امام احمد صاحب شاګرد دی وی ما امام احمد رحمه الله ته ویل چې الاوزاعي هو اتبع من ذلك. وی دا اوزاعي صاحب چې دی دا د امام مالک رحمه الله نه ډېر دی په اتباع کې، د دې خلک ډېر خبره مني. هغه وایي څه راته ویلي لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، ته د خپل دین د چا مقلد کوه ما، دغه خلک چې دي د دې تابعداري تقلید وایي مه کوه تقلید. دا خبره وکړه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فخذ به. کوم دین کوم څه چې د نبی اسلام او د ملګرو نه راغلي هغې باندې ته عمل وکړه هغه ونیسه. ثم التابعي بعد الرجل فيه مخيرا، بیا تابعي وروسته د دغه سړي نه دا بیا مخیر دی، د دې اختیار دی. خو اصل علم دا د دقه وقت نه دی. او دا خبره امام احمد رحمه الله کړي دا هم یاد ساتئ، دا ټول په تقلید باندې رد دي. نو زمونږ په دې درس کې دا فایده ده چې تقلید به هم پکې رد کیږي. من قلة فقه الرجل ان يقلد دينه الرجال. وی د فقاهت د سړي نه د کموالي د فقاهت د یو کس نه هغه دا ده چې دا د خپل دین د رجالو تابع کړي، چې امام مالک دا وي او ابو حنیفه دا وي او پلانې دا وي او پلانې دا وي. دا سړی فقیه نه دی. دا کم خلک چې موږ مقلدین یو نو د دې ذهن کار نه کوي، د دې فقاهت نشته، د دې سره پوهه نشته دی، نو دی دا خبره کوي چې موږ مقلدین یو. امام احمد رحمه الله فرمایي چې دا سړی فقیه نه دی. مقلد سړی فقیه نشي کېدی. یو دا خبره واورئ. دویم مقلد عالم نه دی، عالم شرعي نه دی. په دې باندې ټولو علماو اجماع ده چې مقلد دا عالم نه دی. او زه به بیا تاسو ته ښیم دا اجماع انشاءالله. زمونږ د تقلید درسونو کې به دا خبره راځي، هلته به دا کوو. دا مې توسل ته ویله چې مقلد نه عالم دی نه مجتهد دی نه فقیه دی، دا یو هم نه دی. امام احمد رحمه الله هغه دا خبره هم کړې لیس لاحد مع الله ورسوله کلام. هیڅ چا د پاره د الله او د الله د رسول نه سوا کلام نشته. څه مطلب د هغې سره کلام نشته چې هغه یو خبره کوي دی په مقابل کې بله خبره کوي. او دا خبرې چا را نقل کړي دي؟ دا حنفي عالم دی امام شاه ولی الله دهلوي صاحب په حجة الله البالغه کې د امام احمد رحمه الله دا اقوال ذکر کړي دي. حنفي دی او دا حق بیان کړی دی، بالکل حق ویلی دی. امام احمد رحمه الله اهل الحدیث که نه حنفي په حنبلي مذهب باندې و، حنبلي مذهب باندې نه و، هغه اهل الحدیث و. حنبلي مذهب خو د هغې نه وروسته جوړ شوی دی. امام شافعي رحمه الله ورځ مزني ته ویلی، مزني او عالم رحمه الله، ده ته وفرمایل یا ابراهیم لا تقلدني في كل ما اقول، زما په هر خبره کې تقلید مکوه. وانظر في ذلك لنفسك فانه دين. دې کې خپل نفس دپاره وګوره، لږ سوچ فکر وکړه، ځکه دا دین دی. ته به دین زما تابع کې. دا قولم حجة الله البالغه کې امام شاه ولی الله دهلوي رحمه الله ذکر کړی. او امام شافعي رحمه الله داسې ویلي دي لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا. و د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه د هیڅ چا په خبره کې دلیل نشته، حجت نشته دی، اگر که هر څومره ډیری. ولا في القياس ولا في شيء وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم. نه قیاس شته او نه بل څه شته، نه په قیاس کې حق شته دی او نه په بل څه کې شته او نه په رای کې شته. دلته طاعت صرف د الله او د الله د رسول په تسلیم سره. تسلیم څه مطلب؟
چې ځان ورته تسلیم کړي. ته به صرف الله او رسول ته ځان تسلیمې، نه به امام مالک ته تسلیمې او نه به شافعي ته او نه ابو حنیفه ته او نه مثال احمد ته رحمهم الله. دیو ته به ځانونه نه تسلیمې چې زه مالکي یم او زه شافعي یم، زه حنفي یم او زه دیوبندي یم او زه پلانې یم. دا به نه وي. بس اهل الحدیث ځان ته وي، د ټولو د کړیو نه تخلاص شي، رسۍ مسۍ دې لرې کړلې، صرف د نبي صلی الله علیه وسلم اتباع دې شروع کړه. امام مالک رحمه الله هغه هم فرمایي انما انا بشر، زه بشر یم، خطا کېږم هم او رسا کېږم هم. نو فانظروا فی رأیي، تاسو زما رای ته ګورئ. فکل ما وافق الکتاب والسنه، کوم چې د کتاب او سنت سره موافق وي فخذوه، بس اخلئ دغه، او کوم چې موافق نه نو فترکوه، بیا دغه څه کوئ پرېږدوئ. دا قول چې دا د دقه علماو نه نقل شوي دی او ډېر ښکلي ښکلي اقوال دي چې کله دا سړی وګوري نو پته ورته ولګي چې تقلید داسې لا شته نه. ته چې د چا تقلید کې هغه ترې نه منع کوې. اوس ته مثال یو سړي ته وایې ما پسې مه راځه او هغه تا پسې در روان، دا سړی به قمقل وي که دا به صحیح؟ دا خو لوی قمقل دی چې ته ورته وایې چې مه راځه او هغه تا پسې در روان دی. دا شیګان دي. مثال علي رضی الله عنه دیو ته دا ویل چې ما ته اله مه وایه او دی ورته وایي، یا مدد مه وایه یا علي مدد، او دی بس اقه وایي، او علي رضی الله عنه د دیو نه منع کړې ده. نو دا خلک اوس د هغې متبعین شو که مخالفین شو؟ دا مخالفین شو. دا احناف چې وایي چې مونږ احناف یو، مونږ مقلدین د ابو حنیفه صاحب یو، نو دا د ابو حنیفه مقلدین متبعین نه دي، بلکې دا د هغې مخالفین. ځکه هغې ته وایي زما صحیح مذهب هغه حدیث دی، هغې پسې لاړ شي او حدیث ته هغې پسې روان دي. قمقل دي. دا شوافع چې ځان ته وایي شوافع چې مونږ شافعیان یو، او دا نور مذهبونه اهل الحدیث وغیره دې ته که بد ګوري نو دا بالکل په غلطه دي. ولې؟ امام شافعي ورته وایي چې زما رای ګورئ که موافقه وه ټیک ده، که نه وه بس ما اخلئ، ما پسې تاسو مه راځئ، دا خپل دین د رجالو مه او دی په هغې پسې ور روان دي. او دقه شان امام احمد رحمه الله پسې چې څوک ور روان دي. امام مالک رحمه الله هغه فرمایي من مات علی السنه، څوک چې په سنت باندې مړ شي، نه اهل الحدیث مړ شه، نو دا دې په دې باندې خوشحاله شي. او څوک چې په سنت باندې مړ شه دا یې په دې باندې خوشحاله. درې ځلې دا خبره وکړه چې څوک د اهل الحدیث په مذهب باندې مړ شه دا دې خوشحاله شي. دې ته زیری ده په جنت باندې. ذم الکلام للحروي، ذم الکلام په نوم باندې یو کتاب دی، ډېر اعلی ترین کتاب دی او ډېر اقوال ته ما را نقل کړي. او دغه کتاب دویم جلد کې دا اقوال شته دی. بیا امام مالک رحمه الله یو بله خبره هم کړې، یوه خبره د بلې نه ښکلي، وایي لو لقي الله رجل بملء الارض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې مړ شه او دومره ګناهونه کړي چې دا ټوله ځمکه د ګناهونو نه ډکه کړي، او بیا د الله سره میلاو شي، ګناهونه هم دقه دي او یو حدیث ورسره دی، په هغې عمل کړی دی، سنت ورسره دی، مذهب د اهل الحدیث ورسره دی، دا سړی اهل حدیث دی. نو وایي دا به په جنت کې د انبیا، صدیقینو، شهدا، صالحینو د دیو سره د ډېر ښکلې دوستی دی دیو سره. دا هم ذم الکلام کې ذکر شوی قول امام مالک رحمه الله. نو چې اهل الحدیث ته به داسې چې اوس یو مقلد نو مقلد به چېرته ځي؟ نو مقلد هغه خو اهل السنه نه دی. دلته خدای ثم لقي الله بالسنه، بالسنه څه مطلب؟ چې د عالمګیري په عبارتونو سره مخامخ شي، که د قاضي خان او که د هدایه او که د بله، نه هغې ته سنت نه ویلی کېږي. ته څنګه اهل سنه والجماعه ځان ته وایې، وایي مونږ اهل سنه. ته د څه اهل سنه یې؟ ته خو د سنتو دشمن یې او بیا ځان ته وایې مونږ اهل سنه یو. دا اهل سنه نه دي، دې ته اهل البدع ویلی کېږي. د اهل سنه په ځای باندې دې ته اهل البدع، ځکه چې سنت څه شته نه. او مخکې پرون دا خبره مونږ کړې وه چې سنت ترېنه لرې شي نو څه پیدا شي؟ بدعت. دا قول به بیا هم زه تاسو ته یو ویم، ډېر ښکلی قول، هغه مې تندې ویلی
چې سنت ترېنه لرې شي نو بدعت د هغې په ځای باندې راشي نو دا اهل سنت شو که اهل البدع شو دا داسې نور ډېر اقوال شته د امام مالک رحمه الله دا به تاسو انشاءالله ګورئ څه وخت پس امام ابو حنیفه صاحب هغه فرمایي وی لا یحل لاحد ان یأخذ بقولنا ما لم یعلم مأخذه من الکتاب والسنه د هیچ چا دپاره دا جایز نه دي چې هغه زما قول واخلي او عمل پې شروع کړي تر څو چې دی وله ماخذ نه معلوم کړی ماخذ یې څه دی کتاب و سنت مونږ دا وایو چې د اجماع ماخذ دا قرآن سنت دی دا خلک چې دا مستقل یو دلیل ګڼي مستقل دلیل دا نه دی ګورې مستقل دلایل څو دي اخو دوه دي قرآن او سنت دی دی چې اصول شاشي په اول کې لیکلي چې دلایل دا څو دي دا وایي څلور دي کتاب الله سنت رسول او اجماع د امت او قیاس دا دروغ وایي یو خو دا خبره دی د مذهب نه خلاف ده که موقع زه به ته دا ویم چې دا څنګه خلاف ده د اصولو نه خلاف ده دویمه خبره دا ده چې دغه مستقل ادله نه دي تاسو چې کوم دوه وروسته ذکر کړي مستقل ادله په دې کې قرآن او سنت دی او دا نور مستقل ادله نه دي اجماع دا به هله دلیل وي کله چې دا د قرآن حدیث سره موافق مأخذ قرآن او حدیث دا د هغې نه راغستلی شوي او دا خلک اجماع هم نه پېژني ګورې دې خو اجماع دې ته وایي چې د دې علاقې څو علما راټول شي او وس دلته په یو مسله باندې اجماع وکړي یو سړي او داس په لاره تېرېدم چا تقریر لګولی بدعتي عید میلاد النبي باره کې هغه څه وي هغه وایي دا عید میلاد النبي ثابت دی دا خبرې مې ترې واورېدې وایي موږ سره په دې باندې دلیل شته دی وایي اجماع زموږ سره دلیل ده وی اجماع په دې باندې ده چې عید میلاد النبي دا ثابت دی هغه اجماع وایي څنګه ده وایي تاسو وګورئ په دې جومات کې څومره خلک راټول شوي دا ټول په دې باندې راټول شي چې عید میلاد النبي مناوئ نو دې ورته جایز و بس دا جایز شو دا اجماع شو په دې الفاظو باندې هغې ویل ما په خپلو غوږونو واورېده نو دا دې اجماع دی دغه اجماعګانې نه دي دا خو د بدعتیانو اجماع ده په بدعت باندې دا اجماع چې قبول وي بیا د شیګانو اجماع هم قبوله ده هغې هم په دې باندې اجماع ده چې دا کوم مذهب دی بس دغه داسې د بریلیانو اجماع دا نه ده زه تاسو ته اصل اجماع ښیم اجماع د صحابه چې یو عمل ثابت وي یو عمل د نبي صلی الله علیه وسلم نه په صریح الفاظو سره ثابت شوی او صحابه ټولو په هغې باندې عمل کړی او قول یې وکړی دا اجماع ده ګورئ تاسو چې کله الاجماع د ابن منذر وګورئ د ابن حزم وګورئ او الاجماع والاوسط د امام ابن منذر وګورئ نو هغې کې به ټول تاسو دغه اجماعګانې راځي څنګه به راځي ګوره داسې به وي هغه وایي د علماو په دې باندې اجماع ده چې مونځ فرض دی نو دا مونځ په اجماع سره فرض دی که دا په حدیث او قرآن سره په قرآن حدیث سره فرض دی خو د علماو هم پې قول کړی دی بس دا یو اجماعي خبره شو قرآن حدیث هم راله اجماع هم پکې راله د ټولو علماو په دې باندې اجماع ده چې د ماسپښین دا مونځ دا فرض هم دی او دا 4 رکعاته دی او د ماسپښین مونځ وخت د دې وخت نه دې وخته پورې دی اوس دا قرآن حدیث کې هم راغلی اجماع دغه ده دا اجماع نه دی چې قرآن حدیث کې د یو شی نه یو ته راشي وایي چې اجماع ده په دې دی چې دا کومې خبرې کوي چې 8 رکعاته تراویح باندې اجماع شي دا هم دروغ دي بالکل صفا دروغ دي ځکه هلته حدیث کې 8 رکعاته شوي دی پکې څه کوي 10 کوي دی چې دا وایي چې اجماع به 10 رکعاتو ده دا بالکل غلطه ده دا خبره دی چې دا اجماع دعوه کوي چې تقلید دا مشروع دی او جایز دی ولې وایي زموږ سره اجماع ده ستاسو د کوم ځای نه اجماع ده دغه ستاسو امامانو په دې باندې رد کړی صحابه په دې باندې رد کړی تابعین تبع تابعین دې ټولو په دې باندې رد کړی قرآن حدیث په دې باندې رد کړی کوم طرف نه اجماع راله بدعتیانو اجماع وکړه دیوبند کې راټول شولو او ویل چې تقلید جایز دی نه دا خبره یاد ساتئ اجماع چې څوک کوي امام احمد رحمه الله دا ګوره دروغ وایي اجماعګانې سیاسانې نه دي پخوا اوس دا ټلیفونونه او نیټونه نه نیټ خو نو چې ټولې دنیا علما دی بس په یو خبره باندې متفق شي چې د دې علما د دې علاقې علما یوه خبره وکړه هغه خوابتې خبر نه و هغې به بیا خلاف کو د اختلافات څومره ډېر په دې کتابونو کې لیکل شوي پلانې به کې دا وي او پلانې به کې دا وي خو ټلیفونونه نه و چې یو بل څه مسله حل کړې خو یو دلته هغې دلته خپل قول کړی خلکو ترې ناغستی دی بل هلته د هغې هلته قول کړی خلکو ترې ناغستی دی دا که چېرته دا
وی نو کیدای شي بیا مناظرې شوې نو دا حق دا به ښه واضحه شوی اختلافات به ډېر نه وي خو هغه وخت نه د اختلافات را روان دي ځکه هغه وخت کې دا ذرائع نه و نو دغه اجماعګانې دي نه دي دا کومې خبرې چې دا خلک کوي او وایي چې اجماع ده اجماع ده ښه نو زمونږ خبره دا وه چې دا د تراوه مسله وروسته ذکر کوو انشاءالله عمر رضی الله عنه شل رکعاته بالکل نه دي کړي یا دروغ دي څوک هم چې دا وایي دا صحیح نه ده دې باندې زه تاسو ته صحیح شواهد پیش کوم انشاءالله که تراوه مسله هم شروع کړه هغې کې عمر رضی الله عنه دا نه دي کړي بلکې په 11 رکعاتو باندې امر کړی 11 رکعاته شوي درې پکې وتر دي او 8 رکعاته په هغې کې تراویح دي او نبی علیه الصلاة والسلام دا کار کړی جابر رضی الله عنه فرمایي صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 رکعات النبي صلی الله علیه وسلم ته 8 رکعاته وکړه او ویوتر بثلاث 3 رکعات راته ویتر وکړه نبی سلام 8 رکعات کړي عمر رضی الله عنه په 8 رکعات باندې امر کړی او خپل خو جماعت کې نه دي کړي خپل کور کې کول دا مسله وروسته بیانوم انشاءالله